د لغمان مرستیالو والي وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې ښځو ته د ښه ژوند لپاره په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دغه څرګندونې د لغمان مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار د ښه ژوند لپاره برابري ته سرلیک لاندې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په یاده غونډه کې د ولایتي شورا منشي محمد ظاهر حسین خیل، د مهترلام ښاروال انجینر نجیب الله لکوزي، د حج او اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي، د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک، د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي، د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سادات، مدني فعالانو، ځوانانو او سلګونه ښځو ګډون کړی و. لومړی د لغمان ولایت د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سادات په خپلو خبرو کې د دې ورځې مبارکي ټولو ښځو ته وویله او ترڅنګ یې زیاته کړه چې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست له لوري د ښځو حقوقو څخه دفاع، زده کړو ته د ښځو هڅول، دوی ته د اسانتیاو برابرولو او په نورو برخو کې زیات کار کړی دی. د لغمان ولایت د ټولو مېرمنو په نمایندګۍ تاسو ټول قدرمنو خویندو ته د دغې ورځې د اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل مبارکي وایم. هیله ده چې ټول روغ، صحت، سلامت او د روغتیا په جامه کې سمبال اوسئ. اغلې سادات زیاته کړه موږ ژمنه کوو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې به خپلو هڅو کې لا زیات ګړندي ګامونه واخلو. نسیمې سادات له وسلوالو غوښتنه وکړه چې د سولې لاره دې خپله کړي او نور دې د افغان میندو د بورولو او کونډولو پر ځای د دوی اوښکې وچې کړي. ورپسې د لغمان مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار وویل چې ولایتي اداره د لغمان میشتو مېرمنو د ژوند د هرالخیز وضعیت د ښه کېدو لپاره ګڼ پلانونه لري. نوموړي زیاته کړه د ولایتي ادارې رهبري د ښځو ښه ژوند برابرولو ته ژمنه ده چې له مخې به یې د کلو ښځو ته هم زیاته پاملرنه کیږي. د دغه ورځې په مناسبت په جوړېدونکو غونډو کې باید هڅه وشي چې یوازې په ښارونو کې نه بلکې په کلو او بانډو کې هم د ښځو حقونو او خوشحال ژوند ته خاصه پاملرنه وشي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د ملي یووالي حکومت د تګلارو سره سم په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، د هغوی د ژوند د ښه والي او په نورو برخو کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. مرستیال والي زیاته کړه د سولې د راوستلو په برخه کې ښځې ستر رول لري. هیله ده په سمه توګه یې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه زده کړو ته د نجونو هڅول او د ښځو اقتصادي وضعیت د بهبود لپاره لا زیات کار کولو ته اړتیا ده او اوس مهال لغمان کې 930 ښځې په دولتي او 150 په غیر دولتي ادارو کې کار کوي او لا هم هڅه کیږي چې دغه کچه لوړه شي. په همدې حال کې د غونډې ګډونوالو ته د ښځو چارو وزیر دلبر نظري غږیز پیغام واورول شو چې د هېواد ټولو ښځو ته د مبارکۍ ترڅنګ یې له هغوی غوښتنه کړې وه چې له شته فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې په ټولو برخو کې له ځانه وړتیا وښیي. په غونډه کې د ولایتي شورا منشي محمد ظاهر حسین خیل، د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان او نورو د مېرمنو د ژوند د ښه والي او ورته د اسانتیاو برابرولو یادونه وکړه. په دې ناسته کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ له لوري د ښځو چارو رئیس او یو شمېر نورې هغه مېرمنې چې د دې ولایت ښځو ته د ښه ژوند برابرولو، زده کړو ته د نجونو د هڅولو په نورو برخو کې له ځانه وړتیاوې ښودلې وې د مرستیال والي او یو شمېر مسؤلینو په لاسونو ستاینلیکونه ورکړل شول.